جی بس داسې کار دی چې شکر الحمدلله زه د خپلو بچو سره ښه خوشحاله یم او ما تاسو ته فلم ویلي دي چې دغه دی زه د مور په کور یم ښه خوشحاله یم خو ما په مراد باندې ما کیس داخل کړی دی او دغه دی زه چې چارسدي ته هم لاړم په ګلبېله کې د هغو کور دی هلته کې مې هم پولیسان بوتلل رپورټ مې پې کړی دی پېښور کې مې پې هم کړی دی کله یو ځای پټېږي بل ځای پټېږي د هغه نه دا برداشت نه شوه پخپله نه شو دا 15 روپۍ چې کومې ویلې دا ورته چا ویلي دا ورته مراد او مسعود دلي نو هغې نه بعد بیا تاسو سره څه واقعات وشول بس ما ورته وویل د خپل پلار سره مې خبرې کولې هغې एकदम اوچت شو او خبرې ته یې پرې نه ښودلم او لکه په ما باندې یې غوزارونه وکړلم تاسو باندې ګزارونه وکړله دا ستاسو باندې چې کوم ګزارونه وکړله دا ستاسو پلار مېرنی پلار چې و هغې در باندې وکړل سره اواز کټ کېږي وایم چې دا کوم چې تاسو باندې کوم ګزارونه چې وکړل دا ستاسو مېرنی پلار دی خو سکه پلار هم دی هلو